افغان یو انشاءالله چې څومره ظلمونه دې کړي دي د هغې د حساب وخت را روان دی. ریاست ته پته ده چې دی مونږ ته څه تیاري کوي، هغه تیاري به خلک وویني چې کومه تیاري ته دی کړی و. اول خو باید په خپل کور باندې لږ ننګ وکړو، لږ غیرت خو پکار دی. اوس هم دلته میا صاحب هم خبره وکړله، د پي ټي ایم ډېر واضح موقف دی په دغه باندې، که په خیبر پښتونخوا کښې دي که په بلوچستان کې هم دي، چې هلته څوک هم په دغه بیل کښې رول ادا کوي. مونږ ډېر ښکاره ورته وایو چې دا لویه جفا ده د ښکام سره. پي ټي ایم به تاسو هېڅکله معاف نه کړي، که څوک هم کردار کې ادا کوي. نن مونږ د دغه سټېج نه ورته وایو چې موږ به د جرنیل سره نه اول حساب به د ستا سره کوو، د دغه وسایلو به اول پوښتنه به تاسو نه کوو. دغه پښتانه به سبا د تاسو کورونو ته درځي، د تاسو نه به حساب غواړي. مونږ منیر شاکر که راواخلو چې هغه په خیبر کې دغه قامونو دغه ولسونو په قرآن لاس ورسره کېښودو، هغې نه بعد دلته څوک شاته شو. پي ټي ایم خو اوس ولاړ دی. حمید پښتین څوک دی؟ دا منظور پښتین دی. دا بلا ملګري چې دلته ناست دي، که څوک دا خبره کوي مونږ پوهېږو، بار بار سوالونه کېږي چې مشر منظور پښتین چېرته دی. هغه به ته ووینې چې کله په دغه میدان په دغه خاوره دغه ولسونه او هغه حکمت عملي چې مونږ ورته لګیا یو، انشاءالله ډېر ژر به یې ووینې چې منظور پښتین چېرته دی. هغه به د لوی قوت سره راځي دلته. یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. دا کیس وړی دی یا زموږ مدنیات ته وړي دي، هغې به هم ته حساب راکوي. ژړکي حالات کې شاید دغه دې هم ویر شي، خو حقیقت داسې دی. دا خبره په دغه بنیاد نه کوو. دلته که ظالم ته، دلته که جابر ته، دلته هغه قوتونه ته چې په دغه خوره په دغه وطن باندې یرغل کړی دی، دغه خوره ته یې په بد نظر کتلی دي یا یې ظلم کړی دی. همیشه د تېره افراد هغه خلک ته شکست ورکړی دی. نو زه مطمئن یم چې دغه خلک چې نن دلته ټول شوی دی، انشاءالله دغه خلکو دغه ظالم دغه جبر ته شکست ورکوي، لکه څرنګه یې چې د دی اکا ته هغه برټانیا چې په دغه خوره په دغه وطن باندې یرغل کړی و، دغې پښتنې شکست ورکړی و. خو هغه داسې نه وه چې دلته پښتین یو منظم قوت و، خو افراد ورچک شول. په خیبر کښې واجب خان ورچک شو، په شمالي وزیرستان کښې حاجي میرزالي خان ورچک شو، ملا پیونده ورچک شو. نن هغه خوره او وطن چې دی یرغل کړی و، دوی په زور راغلي وي. نن هغه برټانیا نشته، هغه پیرنګی نشته. دلته پښتینکوب د پښتنې ځوانان د پښتنې خوره د پښتین په پوتې شوی دی. دی واحد یو شی پوتې شوی دی چې هغه ککارۍ دي، نشاناتې دي. دی کپارۍ دلته پوتې شوي دي. نو ملګري په دا باندې چې چېرې هم توس مایوس نه شئ چې د منیر شاکر په جنازه کښې ټول قومونه راټول شوي وي، ټول ولسونه راغلي وي. خو چې نن دلته د اخ د قاتل خبره کېږي، که ډېره د افسوس خبره ده. خو انشاءالله دغه حوصلې دا نه هروي، خپل مزاحمت وکړي، خپل جدوجهد وکړي. انشاءالله بریا دې میږدو. په تاریخ کښې هم محکوم قومونه پوته شوي دي، د ظالم د سیورو لاندې پوته شوي دي. خو آخري شکست دغه ظالم ته رسېدلی دی. محکوم مظلوم دا همیشه د پره په میدون کښې، همیشه د پره د ظلم په خلاف دی بریالي شوي دي، دی کامیاب شوي دي. ملګري مفتی منیر شاکر دا د دغه ملت د دغه ولس د مظلوم خلک اوز و. دغه پیشه دا میش د مفتی منیر شاکر پیشه نه بلي،
دا میش د ټول پښتین ملت پېښابلي په دا باندې میش ټول پښتین قوم ځورېدلي دا د ده کوم اوز و د ده د خورې د دغه وطن ډېر پیاوړی غږ و چې ریاست ډېر په سره ورځ باندې دا منیر شاکر صاحب د دغه خورې د دغه وطن اول شهید نه و دلته بلا ډېر شهیدون شوي وي دلته بلا ډېر خلک دغې نامعلومو په نومه باندې خو نن موږ واضح ښیایي دا د حضرت علي رضی الله تعالی عنه قول هدی چې د کیم قاتل څوک دی قاتل کو د هغې مفعول نشي پیدو د دغه څوک دی زما وخت د دغه قاتل څوک دی ریاست یې قاتل دی موږ په جواب وایي چې یو مفتي شاکر نه دلته هغه پښتونه مشرون هر هغه څوک چې د دغه خورې دپاره د دغه وطن دپاره د مو د ناموس دپاره یې جدوجهد کو چې په هر شکل کښې و اکثره دا ظلم کړی دی دا د پاکستان ریاست کړی دی د پاکستان جاسوسي ادارې کړی دی چې IMI پوځ دا په دغه شي کښې ملوث دي تر نننۍ ورځې پورې د ده قاتل نه جواتېږي دلته خو خبرو کې په روسي په وسایل باندې دی په مځکه کښې نوم د مو وسایل ویني خو دلته د مفتي منیر شاکر قاتل نه ویني دلته د 80,000 شهیدونه قاتل نه ویني خو موږ د مفتي صاحب کورنۍ ته دا ډاډګرنه ورکوي چې د پښتین ژغورنې غورځنګ PTM تر آخره پورې د تو سره ولاړ وي دا مفتي صاحب نه موږ ورته ویروي نه مو ورته ویر کړی دی انشاءالله وخت ورځي چې د مفتي صاحب په شمول د دغه وطن چې څومره شهدا دي د هر یو شهید موږ یوسف وخلي هغه ملګری وایي چې لږ لهجه ورته بدله کړه د پښتانو خو هغه هر یو کس وایي چې د فلاني اخلاق ډېر ښکلي دي خو زه وایم چې دا لهجې د پښتانو زبان کښې ووایم د هغه دی چې لهجه ده وزیر مسعود داور افریدي پکار ده چې موږ پښتانه دلته ټول ناست یو د یو بل لهجې هم زده کړو د یو بل په خبره باندې هم پوه شو خو بهر زه کوشش کوم وغږېږه په خپله ژبه کې وغږېږه وغږېږه د مفتي صاحب کورنۍ ته موږ دا ډاډګرنه ورکوي چې د مفتي صاحب چې تر څو پورې د ده قتلون دته انصاف نه وي میلاو شوی یا د مفتي صاحب هغه سوچ چې هغه خپلواکۍ سوچ و د دغه ملت د اتفاق سوچ و موږ ملګري وي در سره که دار وي که زندان وي که هر څه تروڅي دا د غورځنګ ملګري وو انشاءالله ګولۍ هم په سر خوري پر څټونه د نورو درېمي موږ د مفتي صاحب نه په دغه خوره په دغه وطن کښې چې څومره هم شهیدون شوي دي د هغې قتلون هم نه معاف کوي بیا مفتي صاحب په رښتیا ډېر لوی شخصیت ډېر لوی د دغه خورې د دغه وطن د دغه ملت غږ و ملګرې لږ ډېرو موږ په حالات مجلس وکړي خو ډېره عجیبه یوه خبره ده یو څوک بیمور شوی و یا چا سپکه ورسره کړې وه یا په جنګ کښې زخمي شوی و سر یې هم خوږ وه او د لوز ګوته یې خوږ وه ډاکټر ته چې ورړی و ډاکټر په ګوته باندې پاټۍ ورکړلې د ګوتې یې اول علاج کړ او دا یې مې ده د سر نه په کور خو دا وه چې ده په سر باندې ټریټمنټ شروع کړی وای نو دلته دا یو حقیقت دی چې وسایل دا د مو د خورې دي دا د مو د وطن دي وسایل د جنګ وسایل دی د پاکستاني ریاست چې د قبضه کړلې د هغه د وسایل دپاره یې کړلې خو خبره واضحه کې سره اوس په غره کښې مې وسایل دي او د غره کور ته مې کور دی کور مې ړنګېږي په کور کښې د مو تېر ساري د مو خور
د مو باچای محفوظ نه دی نو په کور خو دا ده چې موږ اول د دغه شي روکتام وکړي نن د وطن حالات څه دي نن د دغې جلسې نه مخکې چې پښتانه دلته راټول شوي نه وي په تیرا کښې زقاقیل کښې تقریبا ګنټه مخکې یو اټک وشه چې په هغه کښې د میشتو دوې خویندې شهیدونه شولې د دوې تورسرۍ شهیدون شول دا د موږ د وطن حالات دي د کټلنګ وګیا د توسې مخ نه کړو چې دغه ریاست څومره په سپینه ورځ باندې د میشتو عام ولس شهید کړه د هغه نه بعد د دهشتګردۍ نوم ورکوه دغسې که موږ شمالي وزیرستان ته روشي په شمالي وزیرستان کښې د روزانه په بنیاد باندې ډرون اټیک کېږي په ډرون اټیک کښې د روزانه په بنیاد د سکول ژړکی چې دا سکول ته راونیوي خپلې مور پر هغه بیګ ورکړی وي په هغه کښې زه کتابونه ورته د تعلیم دپاره ولاږي خو دغه ریاست ترڅې په باندې ډرون کېږي په دغه ډرون کښې یو سټوډنټس نه د مو د وطن خویندې ها شهیدونه شولې خو دا د روزانه په بنیاد باندې کېږي موږ خو یوه رسیک نه ولیدل چې دا د اسمبلۍ په دغه غلام پارلیمنټ کښې د هغې ذکر شوی وي څوک په ډرون غږېدلی شي څوک دومره جرأت کړی شي په ځکه چې ورته یو میجر ورته نوست وي یو سیبادور ورته نوست وي سپیچ هغه ورکوي بیا چې څوک نو د وطن خبره کو هغه ته مایک وربندوي چې ته د وطن په خبره نه غږېږې ته د وطن په کیسه باندې نه غږېږې دا دلته اوس نوی جنګ دا عالمي قوتونه د پراکسي جنګ دی اوس موږ یایي موږ پټیم په ټول ملت غږ کړي چې دغه جنګ د دغه روکتام دا موږ په شریکه کړی شي چې څوک کله موږ ورته شریک نه وي تر هغه پره د دغه جنګ مخه موږ نه ویني په خو د وسایلو خبره کې چې بیل پاس او بیل نه پاس کېږي د دغه جنګ روکتام ډېر ضروري دی که دغه جنګ نور هم وغځېده بیا شاید ته وسایل پرېږده چې په کور کښې خپله روټۍ هم روټۍ ته دې څوک نه پرېږدي بیا ډېر بد حالات سره مخامخ وي چې دا کوم حالات دي شاید دغه دې هم ویر شي بله خبره په وسایلو باندې اوس هم دلته میا صاحب هم خبره وکړله خو مونږ ډېر د پي ټي ایم ډېر واضح موقف دی په دغه باندې که په خیبر پښتونخوا کښې دي که په بلوچستان کې هم دي چې هلته څوک هم په دغه بیل کښې رول ادا کوي موږ جاوت ورته وایو موږ ډېر ښکاره ورته وایو چې دا لویه جفا ده د ښکام سره پي ټي ایم به تاسو هېڅکله معاف نه کړي که څوک هم کردار کې ادا کوي نن موږ د دغه سټیج نه ورته وایو چې موږ به د جرنیل سره نه اول حساب به د ستا سره کوو د دغه وسایلو به اول پوښتنه به تاسو نه کوو دغه خلک دغه پښتانه به سبا د تاسو کورونو ته درځي د تاسو نه به حساب غواړي ته موږ دغه نه یېرېږه چې ته زموږ د کام د دغه وطن د وسایلو سودا وکړه ته چې نور څه نشې کولی کم از کم دغه سودا دغه موږ چېرې هم اجازه نه درکوو خو دغه خو د ټول ولس خوښه ده چې په دغه خلک موږ غږ کوو چې دغه وسایل دا د دغې خاورې دا د دغه ملت دي موږ نه یو تیار دغه ته چې څوک د دغې خاورې د وسایلو سودا وکړي که څوک هم بیا هم وایي چې مونږ وسایل ژغورو مونږ خپل وسایل په خپل اختیار کې اخلو نو ولسونه باید بیدار شي اول سټارټ مونږ د صوابۍ د تربیلا ډیم نه وکړو چې هغه بجلۍ ورکټ کړو پنجاب ته چې مزید مونږ نه یو تیار چې ته زمونږ وسایل یوسئ بیدار شي راپاڅېږي د کارک چې کوم کیس دی یا زموږ د شمالي وزیرستان کوم کیس دی هغې پیکونه پرېږدو
که ښکاره ورته ووایو چې دا خو مونږ هسې هم نه درکوو مزید خو چې کوم ته ګیس وړی دی یا زموږ مدنیات ته وړي دي هغې به هم ته حساب راکوي دغه به کوو خو دا د ولسونو په ساول کې چې دا ولسونه په شریکه شو ورته بیا به دغه کار کېږي خو موږ وایو چې ولسونه بیدار شئ دغه شی ته باید دغه زموږ شریک دي دا زموږ د نسلونو د راتلونکي نسلونو زموږ سره امانت دی باید چې مزید مونږ دغه شی په هر شکل چې درولی شو ویې دروو بیا هم دلته تاسو وینئ چې ریاست زموږ د بر وطن د افغانانو سره زموږ د ورونو سره کومه رویه اختیار کړې ده دی ډېر په ظلم ډېر په جبر باندې ایستل کېږي او دلته د دی کورونه یا د دی سامانونه هغه ضبط کوي مونږ په ریاست باندې هم غږ کوو چې مزید دغه کار هم بند کړه او دا هم درته وایو چې دا د افغان خبره نه ده چې دا د بر افغان دی دا موږ ټول یو ملت یو دا د ټول ملت سره ستا دښمني ده دا زموږ ټولو شریک عزت دی زموږ ټول شریک ناموس دی باید چې ریاست د دغه کار نه مزید لاس هم واخلي که چیرې نه هم بیا هم دی نه درېږي کم از کم پښتانو په خپلو خویندو باندې په خپلو ورونو باندې به موږ تاسو ننګ کوو که به یې نه کوو چې دا کوم ظلم کوم جبر شروع دی هره ورځ دلته خلک راوځي مونږ د فلسطین د دنیا هر څوک چې دي چېرته چې هم مظلومان دي موږ د هغه ملګري یو خو اول خو باید په خپل کور باندې لږ ننګ وکړو لږ غیرت خو پکار دی چې د دغو دپاره هم باید څه عمل وشي خو بیا هم زه خپل ولسونو ته وایم دلته چې څومره هم زموږ په ګاونډ چې دي په خیبر پښتونخوا کښې زموږ سره د بر وطن زموږ وروڼه دي باید چې څومره هم ښه سلوک کېږي څومره هم تاسو هغې امداد هم کولی شئ په کوم شکل کښې کوئ خو ښه په نه راکوئ ښه په مېړانه یې کوئ او ښه په ننګ باندې یې کوئ او د دغې سره سره موږ پی ټي ایم د انساني حقوقو چې څومره هم نړیوالې ادارې دي په هغه باندې هم غږ کوو چې په بر وطن کې تقریبا د 40 کالونه یا د 40 کالې جنګ شروع دی غم ځپلي دي هغې خلکو هلته نه کورونه شته نه د استوګنې څه شته ورسره کم از کم د هغې مرسته وشي هر څومره زر چې ممکنه وي باید هغې سره امداد وشي او بل ریاست اوس ناکام شوی دی چې کوم د پښتنو اتحاد په لرو بر افغان په ځوانانو کې په مشرانو کې راغلی دی د هغې هیلې نه ریاست په ډیورن لاین باندې هر ارزداران د توغندي ایخوا ته وروژني توغندي پې تروي په هغه کې زموږ د بر وطن خویندې عام ولسونه شهیدان کېږي باید ریاست دغه کار نور مزید نه وکړي مزید دغه شی دی په دغه ځای باندې ودروي ریاست په دغه خوره کښې په دغه وطن کې پراکسي جنګونه ته هر وخت لمن وهي لکه څرنګه چې دا تېر جنګونه وشول د روس د امریکا چې دا زموږ په دور کې زموږ تاسو د مخته شوي دي زموږ ستاسو د سترګو مخته شوي دي په هغه کې څومره نقصان دغه خاوره دغه وطن ته راورسېده دا د پاکستان د ریاست د خپلو مفادو دپاره اول یې دلته څوک راوستل تاسو خو به هغه بیانونه واورېدلي وي د جنرال مشرف کرنل امام چې هغه څه وایي د دغې طالبانو د دغې خلکو په حواله سره چې دا زموږ هیرو دي خو بیا چې کله دی ته بیا د ډالر ضرورت شو بیا یې اپریشنونه شروع کړل په هغه اپریشنونو کې زموږ ستاسو بازارونه کورونه جماعت مندره داسې هېڅ هم نه دي پاتې چې په هغه کښې زموږ ستاسو څه وران نه شول 18,000 شهیدان وشول کورونه بازارونه مو ړنګ شول آی ډي پي شوي دا د دغه ریاست د پالیسۍ د خپلې ډالرې د ګټلو لپاره مونږ
ډېر واضح وایو او ډېر ښکاره وایو زموږ موقف دغه ډېر واضح دی چې په دغه خاوره باندې که وسایل دي دا زموږ دي دا نه د جرنیل دي نه د کور کمانډر دي نه د ایم پی ایس دي نه د ایم این ایس دي دا د دغه ولسونو دي چې دغه ولسونو څوک یې خپل اختیار نه وي موندلی هېڅ چاته اجازه نه ورکوو د جنګ کلک مخالفت کوو په دغه خاوره باندې انشاءالله نا امیده نه یو اوس هم دلته خبره ډېره بل شانتې کېږي نه غواړو موږ د اتفاق د اتحاد د ورورولۍ وږي یو موږ منیر شاکر که راواخلو چې هغه په خیبر کې دغه قامونو دغه ولسونو په پران لاس ورسره کېښودو هغې نه بعد دلته څوک شاته شو پی ټي ایم خو اوس ولاړ دی حمید پښتین څوک دی دا منظور پښتین دی دا بلا ملګري چې دلته ناست دي که څوک دا خبره کوي موږ پوهېږو بار بار سوالونه کېږي چې مشر منظور پښتین چېرته دی هغه به ته ووینې چې کله په دغه میدان په دغه خاوره دغه ولسونه او هغه حکمت عملي چې موږ ورته لګیا یو انشاءالله ډېر زر به یې ووینې چې منظور پښتین چېرته دی هغه به د لوی قوت سره راځي دلته یا دغه اوس هم په میدان نشته دی په ریاست باندې دغه خپل ټټوګان دغه دلالان دغه وطني جاسوسان یې خلاص کړي دي د روزانه په بنیاد باندې دا خبره کوي چې منظور پښتین چېرته دی دا د ریاست یوه پالیسي ده د ریاست سره هیره ده هغه ته پته ده چې دغې خاورې کله هم یرغل شوې ده د تاریخ پاتې دی د پښتنو دغه خاوره ته دغه وطن ته الله پاک هر وخت چې کله هم جبر د ظلم سیارې لاندې راغلی ده دغه خاوره بیا یې یو رهبر ورکړی دی ملي مشر ملي منظور پښتین دا د دغې خاورې د دغه وطن د یوویشتۍ پېړۍ لوی اتل دی ریاست ته پته ده چې دی مونږ ته څه تیاري کوي هغه تیاري به خلک وویني چې کومه تیاري ته دی کړی دغې سره سره منیر شاکر خبره مې وکړله چې هغه شهید شو موږ شاته شولو که هغه خلک چې دلته د پښتونولۍ خبرې کوي دلته د اتفاق خبرې کوي ته په قرآن زما سره نه لاړې په قرآن د دغه کام ته دوکان نه کړوه ته ماته د پارلیمنټ سیاست ښایې دغه پارلیمنټ ماته څه راکړي دي بغیر د اپریشنونو نه په دغه اپریشنونو کې دغه خلک نه وو راوست دغه خلکو ساینونه نه وو ورته کړي ته هغه پارلیمنټ خبره ماته کوې ته په مزاحمتي سیاست باندې په کار خو دا وه چې رښتیا څوک د دغې خاورې د دغه وطن یا دغه ملت خپله ګڼي نن چې په پیروخان خبره شوې وای پیروخان څوک و په 1500 کښې د دغه وطن مبارزه د دغه خاورې مبارزه چا شروع کړه مونږ خو یې وارث نه ولیدل چې په پیروخان باندې چا سیمینار کړی وي مونږ خو یې وارث هم نه ولیدل چې په پاکیر ایپي باندې چا سیمینار کړی وي په لوی عجب خان باندې دلته خبره شوې وي خلک یې راټول کړی وي مونږ دا نه وایو مونږ وایو چې د دغې خاورې د دغه وطن د هر اتل خبره ده په حجره کې وشي په کور کې نه وشي خو نه یو فرد نه باید دلته هر اتل د هر اتل تاریخ نه مونږ خبر شو ورسره زمون ډېر قدرمان هغه ملي قیدیان یادو نن خو ما د چا نه هم دا خبره نه واورېدله چې ناصر کوکیخیل څوک و ناصر کوکیخیل اوس چېرته دی چا وکړه دا خبره د علي وزیر خبره چاته وکړه دا خلک مونږ د هر څوک چې د وطن خبره کوي د امن خبره کوي مونږ یې ملګري یو که هر څوک دي که هغه مونږ خپل ګڼي که پردي ګڼي خو چې په دغه خاوره په دغه وطن باندې څوک خبره کو پي ټي ایم دی هغه ملګری دی حتی که یو څوک ګپ یې هم وکړي په ګپ کې ووایي چې مونږ ازادي اخلو هغې ارادې نه وي مونږ یې بیا هم ملګرتیا کوو مونږ د ازادۍ د خپلواکۍ خلک یو خپلواکۍ ته تږي یو په هر لحاظ چې راځي خو افسوس خبره ده د علي وزیر خبره اوس وشوه دا د پارلمان ممبر و
کم از کم د ناصر خبره خو نه کوله خو کم از کم د علي وزیر خبره خو وکړه تاسو وکړه چا نه وکړه هغې سره سره زموږ دا ملي قیدیان دا د ملت قیدیان دي دا د تاسو قیدیان دي دا د تاسو په سر کې د وطن د امن په خاطر تللي دي فقط چې زموږ ډېر قدرمن ډېر محترم علي وزیر صاحب چې علي وزیر خپلې کورنۍ 18 کسان شهیدان شوي دي ورسره ناصر کوکیخیل صاحب چې 11 اکتوبر جرګه کښې ټول ملت ته ټول پښتون قام ته خپله غېږه په خپله غېږه کې راټول کړل څومره لویه مېلمستیا یې وکړله افریدی څومره ننګ وکړ نو پکار هم دا ده چې موږ په ملک ناصر باندې هم ننګ وکړو او ورسره زموږ د بنو د خاورې لوی اتل عبدالصمد خان چې سپینګیری هم دی او ټول عمر یې د خپل قام د خپل وطن دپاره مبارزه وکړله زه بیا هم په دغه ځای کې یو سوال کوم د پارلماني خلکو نه خیر دی تاسو خو وایئ چې پي ټي ایم د آیین خبره نه کوي دغه آیین چې دغه ناصر کوکیخیل دغه سمون اجیتا دغه علي وزیر ته کومې فایدونه ورکوي تا په پارلمان کې چیرې نه وویل چې دا د آیین سره کوم مذاق شو ته خو خپل د آیین په رادستۍ خبره نشې کولی او دلته خلک ته د پارلمنټ دعوت ورکوي نور هم غواړي چې دغه خلک په تیاره کې پاتې شي نور هم ملګرو وخت هم کم دی نور ملګري به هم خبره کوي خو یوه خبره درته کوم چې پي ټي ایم اوس که موږ هر یو مجلس کوو جرګه مو وکړه په خپلو وینو باندې مو وکړه د خپلو ځوانانو په شهادت باندې مو وکړه خو د دغه ملت دپاره مو وکړه د یووالۍ دپاره که د جرګې سره یا د هغې مطالباتو سره څوک ولاړ وي نه وي ولاړ تاسو سره مشر یوه وعده کړې وه چې کېږي به هغه څه چې د تاسو په زړونو کې دي موږ په قرآن وعده کوو در سره چې هغه څه به کېږي چې د تاسو په زړونو کې دي خو د یوه غټ عمل دپاره بیا لویه تیاري هم پکار وي موږ خاموش نه یو ورته ناست موږ تیاریانو ورته روانې کړې دي انشاءالله ډېر نږدې وخت کې به هغه هر څه تیار شي بیا به سره ګورو په میدان باندې چې څوک د خبرو خلک وي او څوک د میدانونو خلک وي انشاءالله بیا به د هر شهید د ارمانونو پوره کولو ورځ وي د هر شهید د وینو بدل اخیستلو ورځ به وي بیا زه د مفتي صاحب کورنۍ ته وایم چې انشاءالله پي ټي ایم د تاسو سره په هر محاذ کې ولاړ دی ولاړ به وي تر اخره پورې ښه ډرګېرنه در کوو احسانات نه در باندې کوو دا زموږ خپل فرض دی خو زه وایم چې خپل پي ټي ایم زنده باد دا څو لري بیا خامخا ځواب راکړئ ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है ये कर्नल जनरल दहशतगर्द ये कर्नल जनरल दहशतगर्द ये कैप्टन मैफ्टन दहशतगर्द ये कैप्टन मैफ्टन दहशतगर्द पीटीएम जिंदाबाद पीटीएम जिंदाबाद लर्रोबर या अफगान लर्रोबर या अफगान लर्रोबर دا به وعده کوو سره چې د مفتي صاحب د کورنۍ سره د ده بچې عبدالله سره به موږ تاسو ټول ولاړ به یو او د خپل قومي غورځنګ سره به ولاړ یو ریاست وایي چې دا په ده باندې بنده نه به ورته وایو چې هېڅ بنده نه منو مزید په دغه خاوره د هېڅ قسمه دهشتګردي نه منو موږ پښتون یو پښتون به وو تر کابل تر اټکه یو افغان یو انشاءالله چې څومره ظلمونه دې کړي دي د هغې د حساب ورسره روان